فآزان کی پلمانزا کی ربستا اسم یادیشی فقیامت پسجدہ کی ربستا اسم یادیشی فآزان کی پلمانزا کی ربستا اسم یادیشی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. دا حنفي مذهب دا گروپ منوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څرنګه چې په مخکې بیان د مقتدي دپاره په جماعت د الحمدلله ویل بیان وکړي چې هغه ته نسته الحمدلله نه په جاریه لمانځه کې نه په خفیه لمانځه کې، یعنې مقتدی به پټ دریږي ځکه د امام الحمدلله د مقتدي الحمدلله د نور په دا اوس بیان کې به انشاءالله د لاسو پورته کولو بیان در سره شریکو. بعض کسانان چې لمونځ کوي او رکوعو ته ځي نو لاسونه پورته کوي او بیا رکوعو ته ځي، او چې د رکوعو څخه راپورته کیږي هم لاسونه پورته کوي، او چې دوهم رکعت ته راپورته کیږي هم لاسونه پورته کوي تر اوږو پورې. او دوی وایي چې دا طریقه په احادیثو کې ثابته ده، او دوی د امام صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د مذهب طریقه چې لاسونه یوازې په اول کې پورته کیږي او بیا نه پورته کیږي دا طریقه د احادیثو څخه خلاف بولي. نو آیا د امام صاحب مبارک طریقه هم په حدیثو کې راغلی ده او که نه؟ جواب: که څه هم په احادیثو کې د رکوع سره او د دوهم رکعت د شروع کولو سره لاسونه پورته کول راغلي دي، لیکن په ډیرو احادیثو کې راغلي دي چې لاسونه پورته کول یوازې د اول تکبیر په وخت کې دي، نه په ټوله لمانځه کې، او د رکوع سره او د هغه وروسته بیا پورته کول ډیرو صحابه مبارکانو رضی الله تعالی عنه نه کول، چې د دغه احادیثو څخه یو څو حدیثونه په دې ډول دي. حضرت جابر بن سمرة رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه مبارک وایي چې یوه ورځ پر موږ باندې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صلی الله علیه و وسلم راووتی او ویې ویل چې ولې زه تاسې وینم چې لاسونه پورته کوئ لکه د ناقراره آسونو د لکیو په شان. آرام اوسئ په لمانځه کې، یعنې دوی مبارکان وایي چې موږ لمونځ کوئ ولاړو لاسونه به مو پورته کول، دی مبارک چې راووتی والآرام لاسونه مه پورته کوئ. رواه مسلم. او صاحب د اعلاء السنن ویلي دي چې د اول واري چې د اول تکبیره سره لاسونه پورته کیږي، یعنې د نیت سره چې لاسونه پورته کیږي هغه تر دغه حدیث نه لاندې کیږي، ولې هغه د لمانځه څخه د باندې عمل دی، او په حدیث شریف کې خو راغلي دي چې داخل په لمانځه کې آرام اوسئ. د هغه رقم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې تاسې خبر اوسئ چې زه تاسې ته داسې لمونځ در کوم لکه د حضرت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صلی الله علیه و وسلم لمونځ چې و. نو بیا یې لمونځ وکړئ او لاسونه یې پورته کړل، مګر په اول وارې کې بیا یې په ټوله لمانځه کې نه دي پورته کړي. او دا حدیث شریف ترمذي شریف کې راغلی دی او ویلی دي چې دا مذهب، یعنی چې دا یوازې په اول تکبیر کې لاسونه پورته کیږي بیا نه پورته کیږي، دا مذهب ډیرو اهل علماو صحابو مبارکانو رضی الله تعالی عنه کوي او تابعینو. او دا قول د سفیان ثوری او چې اهل د کوفې دی دا قول یې کوي. د هغه رقم دا په اعلاء السنن جلد دوهم صفحه 823 او د هغه رقم په اعلاء السنن جلد دوهم صفحه 825.
او د هغه رقم اسود صاحب رحمت الله تعالی علیه وایي چې ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولیدي چې لاسونه یې پورته کول په اول تکبیر کې او بیا یې نه پورته کول. د دې حدیث مبارک روایت امام طحاوي کړی دی او ویلی دي چې دا حدیث صحیح دی. او بل ځای مجاهد صاحب رحمت الله تعالی علیه وایي چې ما په حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه پسې لمونځ وکړي نو هغه لاسونه نه پورته کول مګر په اول تکبیر کې د لمانځه، یعنی اول وار یې پورته کول بیا یې په ټوله لمانځه کې نه پورته کول. د دې حدیث روایت طحاوي او ابن ابي شیبه او بهقي کړی دی او سند یې صحیح دی. د دې حواله اعلاء السنن جلد دوهم صفحه 804 او د هغه رقم بل ځای حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې ما په حضرت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم پسې او په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې او په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې لمنځونه کړي دي نو هغه لاسونه نه پورته کول مګر د لمانځه په شروع کې. دا حدیث بهقي ذکر کړی دی او اسناد یې جدي دي. د دې حواله اعلاء السنن جلد دوهم صفحه 810 نو ځکه د لاسو پورته کول په نور د اول وارې پورته کیږي په لمانځه کې لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب چې دی اول وارې د الله اکبر د نیت سره پورته کیږي نور په ټولو لمنځو کې نه پورته کیږي زموږ په مذهب کې. که څوم غیر مذهبي انسانان تاسو ته دا ووایي چې دا خو په بخاري شریف کې نه دی یا داسې دی یا ایله بندې دراچي خو زموږ دام الحمدلله دغه د حدیثونه مو درته بیان کړله چې په دغه حدیثو باندې ثابت سوي دي. یو وارې د الله اکبر سره لاسونه پورته کیږي چې هغه غیر وتلی د لمانځه څخه دی د عمل او د ننه په لمانځه کې نه پورته کیږي. نو په راتلونکي بیان کې به انشاءالله بیا کښېنستل په یا ولاړېدل چې د رکوع سره کښېني یو ګړی کښېني بیا ولاړ شي دغه بیان به انشاءالله در سره شریک کړو چې د دوهم رکعت به سیده پورته کیږي او که به اول کښېني بیا به پورته کیږي دغه بیان به انشاءالله در سره شریک کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ربستا اسم یادیږي د ټوپک د شپېلې خوله کې ربستا اسم یادیږي په اذان کې په لمانځه کې ربستا اسم یادیږي په قیام په سجده کې ربستا اسم یادیږي ربستا اسم